بران الله ته خوخ بندگانو په انسانانو کې. حضرت ابراهیم علیہ السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې الله تعالی د طرف نه ازمایښونه امتحانات راغلي. قرآن کې الله وی اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. الله وی په حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې می ازمایش او امتحان کړو. غټ ازمایش امتحان په یو دو چې حضرت ابراهیم علیہ السلام چې په کومه کورنۍ کې پیدا شو، نو پلار یې هم د نمرود د ډلې نه، مور یې هم د نمرود د ډلې نه وه. دا څومره لوی ازمایش د الله د طرف نه چې مور پلار د نمرود د ډلې نه. حضرت ابراهیم علیہ السلام به خپل پلار ته به ویل بابا جانا دا تاسو چې د څه شي عبادت کوئ دا شي تاسو ته فایده نه در رسوي، تاسو ته نقصان نشي در رسولی، فایده نشي در رسولی، تاسو ته رزق نه درکوي، تاسو ته بچی نه درکوي. بوتان به ورته یادول. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام ته به پلار څه وی لئن لم تنتهي لارجمنک، ویل که ته زما نه منې نشوې که نه چې ته ما ته بار بار وی چې د دې بوت عبادت مه کوې، که ته زما نه منې نشوې، پلار حضرت ابراهیم علیہ السلام ته وی لارجمنک، زه به دې په کاڼو ولم. ګورې قرآن کې الله وی زه به دې په کاڼو ولم، ما نه منې شه. دا څومره لوی ازمایش امتحان. ګورې جي کور کې چې د مور پلار بچی نافرمان وي، د مور پلار چې بچی نافرمان وي، زوی نافرماني که نه، نو د مور پلار یې بیا خوب په سکون وي؟ نه، د زوی فکر وي. د مور پلار یې چېرته غم خادي په خوشحالۍ وي؟ نه، هر وخت به د مور پلار د دې بچي په فکر کې چې زما دې بچي به نن څه کارنامه ماله کتلي، زما د دې بچي به نن څه کېږي، زما د دې بچي به نن څه کېږي، دن براله څه جګړه ګوري. چې کله زوی بدعملی نو د مور پلار بیا څه دی راحت او سکون نه وي. حضرت ابراهیم علیہ السلام مور پلار چې دی هغه د نمرود د ډلې نه و، د نمرود د ډلې نه و. حضرت ابراهیم علیہ السلام باندې څومره لوی ازمایش امتحان. بیا به بل ازمایش امتحان واورئ جی، ازمایش امتحان په بل بیا دا راغی چې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته الله ورته وی دا خپله بیبي دا خپل بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجره بیبي دا واخله د فلسطین روان شو مکی ته بوزه، داسې ځای ته بوزه غیر ذی زرع. الله قرآن کې وایي چې داسې ځمکه چې زرغونی نه کوله، څه فصل بوټي هلته نو، هلته باغات نو، څلور غټ غټ غرونه او د څلورو غرونو ترمنځ چې دی هغه غرونو سوران شوي دي، د څلورو غرونو ترمنځ یې دا پرېښودل. څومره لوی ازمایش امتحان. دا موږ په خوله وایو اسان دي په خوله، خو دا چې کله په چا راشي که نه نو بیا ډېر لوی تکلیف وي. حضرت ابراهیم علیہ السلام هغه بچی پرېږدي چې کوم 80 کاله پس ولا الله ورکړو. ښه څونه نیازبین بچی 80 کاله پس الله ورته پرېږده دا بیبي، الله ورته پرېږده دا زوی. څومره لوی ازمایش امتحان. بیا ورته الله وایي ویل دا بیت الله دی دلته بنیادونه دي، دا آباد که دا جوړ کا. هغه بیت الله هغه کعبه حضرت ابراهیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام بیا غټ شو. هغه واقعا غټه اوږده ده خو زه خپل هغه مقصد ته بیانوم. نو څومره لوی لوی ازمایشونه. بیا ورته الله حکم کوي بل ازمایش ور. الله ورته ویل دا خپل زوی دی نه دی، دا 80 کاله پس چې مې درکړې دا دومره نیازبین بچې دا اوس حلال کا، دا ذبح کا. خوب کې ورته الله وښوده چې دا ذبح کا. د پیغمبر خوب وحی وي، زمونږ ستاسو خوبونه نه دي. ګوره د پیغمبر خوب وحی وي. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام یو شپه دوه شپې وي درې شپې، په څلورمه ورځ به بیا څه دی خپل زوی ته وي بچیه الله راته حکم کوي چې دا خپل بچی د حلال کا، ستا څه رایه ده؟ هغه ورته وي فافعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین. بابا جانا هغه وکړه چې کوم تا ته د الله د طرف نه حکم کیږي، زه به صبر کوم، زه به د صابرینو نه یم. دا څومره لوی ازمایش امتحان. نو ګورې جي الله تعالی چې دی په دې ازمایشونو امتحاناتو کې کامیاب شو. الله ورته ګوره حضرت ابراهیم علیہ السلام تا زما د پاره د زوی قربانی ورکوله، تا د زوی په مری چاړه کېښودله،
زه به ستا له دا انعام در کوم چې د ستا په اولاد کې به پیغمبران پیدا کوم. 80,000 پیغمبران د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي. څومره لوی انعام او احسان. او بیا وره د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې. دا څومره لوی انعام احسان. نو وره چې د الله قانون دی فإن مع العسر یسرا. الله قرآن کې وی د تکلیف پسې به راحت. الله وی سختی در باندې راغله تکلیف در باندې راغی بیا به څه در کوم هلکه راحت خوشحالي به در کوم. خو د الله نه به ناامیده کېږي نه. موږ خلک چې لږ معمولي ازمایش راشي که نه لږ تکلیف راشي بس بیا ګیلې شکوې هم د الله نه کوو بیا ناامیدم شو چغې سورې هم بیا وو نه ازمایش راشي تکلیف راشي توجه به چاته لکه الله ته به الله نه به غواړو الله ته به مینت زاري کوو حالات به سازګار کېږي.